أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. مناسبت د دې رکوع د مخکې رکوع سره په مخکې رکوع کې بیان د ترغیب جهاد ته و چې د تاسو ماشومان د تاسو زنانوې په مکې معظمې کې بند شوي دي. سبا بېګا دا دعا کوي چې ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. همدا شان په دې رکوع کې الله پاک جل جلاله د هغو کسانو مذمت بیانوي چې اول د خلکو د جهاد د حکم تقاضا لرله چې کاشکې مونږ ته امر وشي، خو چې هر کله دوی ته امر د جهاد وشو بیا د خلکو نه داسې یریدل لکه یو مسلمان سړی چې د الله نه یریږي، بلکې لا دا خود څه کوي چې د دوی یره د خلکو نه دومره زیاته وه چې هغومره به د مسلمان یره د الله نه هم نه وي. او بیا به دا ویلې یا الله تا یو څو ورځې کاشکې مونږ پرېښی وی، تا مونږ باندې جهاد فرض کړی نه وی. الله فرمایي د دنیا متاع کم شی ده، آخر به هم ختمیږي. که په دنیا کې څومره مضبوطی بنگلې د ځان د حفاظت لپاره جوړ کې، خو بیا به هم مرګی د تا پسې روان وي. ته به هېڅکله هم د مرګ نه خلاصون بیا نه مومې. که ډېرې اوچتې بنګلې ډېرې شیشه خانې ځان ته جوړې کې هم آخره هم مرګ شته. د دې آیت متعلق مفسرینو حضراتو یوه قصه راخیستې ده. یو سړی په یو کور کې مزدور و، دغه کور خدمت یې کولو. په دې کور کې یوه جلکۍ پیدا شوه. د کور والا وویل لاړ شه دې جلکۍ ته سامان راوړه. نوې جلکۍ پیدا شو. مزدور چې بهر را ووتلو یو سپین ږیری سړی مخې ته ورغی. وایي چیرې ځې؟ وایي زمونږ کور کې یوه جنۍ پیدا شوې ده، د هغې دپاره سامان اخلم. سپین ږیري ورته وویل چې دا جلکۍ څه کوې؟ دا یوه داسې جلکۍ ده چې دی به د 100 کسانو سره زنا وکوي او آخري به مرګ د دې د عنکبوت نه وي. عنکبوت دا غڼی له دې نه به د دې مرګ وي. سړي ځان سره سوچ وکړو چې ښه له تا نه دومره فاحشه جوړېږي، خو راځه ځان در نه خلاص کم. مور یې وتلې وه کوم شي ته، دی چې ورننوتو چاړه ورسره وه، د جلکۍ نس یې چیرې پرې کو. ده ګمان دا و چې خو وړه جلکۍ ته نوره مړه شوه. نوره دی په تېښته باندې لاړه وتښتېده، دا وطن یې پرېښودلو. خیر مور یې راغله بېرته یې جلکۍ وګنډله چې په هر شي باندې وي. جلکۍ روغه شوه، جلکۍ لویېده لویېده لویېده. یو وخت کې دغه مزدور وویل چې خو راځه واده به وکړم. دغه محلې او دغه کلي ته راغی. هغه مور یې هم مړه وه چې پېژندو یې پلار یې هم نه. نو دا زړې بوډۍ د دغه رهنمایۍ دپاره پوره کار کوي. دا یوه زړه یې پیدا کړه چې زه یوه ښځه کوم. هغه ورته څه رقم ښځه کوې؟ ښایسته کوې؟ بدرنګه کوې؟ څه رقم کوې؟ چې نه ښه ښځه کوم، ځکه پیسې لرم پیسې ورکوم. ښځې ورته ویلې چې بیا خو یوه جلکۍ ده او کمه پیسو باندې ودېږي نه، دغه جلکۍ ته به زه خطبه یوسم چې ډېره ښه ده. خطبه یې چې یوړله، ښځې شروط کېښودل، نو دغه سړي هم دا شروط ومنل. د هغې نه بعد د واده مراسم برابر شول. چې واده شپه شوه، دا سړی خو یې پېژني نه چې دا به هغه جلکۍ وي، خو چې هر کله یې دغه جلکۍ نس ولیدو چې پرې ده، بېرته ګنډل شوی نه. جلکۍ دا څه شی دی؟ وایي زه خو خبره نه یم، خو چې زه وړه پیدا شوې وم زمونږ په کور کې یو مزدور و، هغه مزدور را ننوتلی و
او زما نسې چیرې کړی و نره په تېښته بریالی شوی. بیا مور زه ګنډلی یم، تکلیف او زحمت یې برداشت کړی، دغه د اوس الله پاک ما ته صحت را کړی. ته هغه ښځه یې چې زه هغه ښځه یم. ده ورته چې دا راته ووایه چې زنا خو به دې کړې نه وي. غلی لیونی یې، زنا هم څوک کوي؟ ګوره ښځې خامخا انسان ده، ځواني ده، پیغلتوب ده، خطایي به دې کړي، بل چا به خامخا جبران کړی وي. نه دا خبرې مه کوه ماته، ما بیخي دا شان پېژنم نه. ګوره ښځې رښتیا ووایه که نه، یو لس شل وارې خو سړی کوي. ښځې ورته نه شل وارې خو نه، خو خیر کم. چې ګوره ښځې پروا نه کوي، څه خو اساسې مې ښځه یې، اوس هم مې کړې، پیسې مې در باندې درکړې دي. رښتیا سره وایو چې خو یو لس وارې به مې کړي وي. لس سړو سره چې نه رښتیا ووایه که نه، چې خدایه 12، چې نه رښتیا خدایه 15، چې نه رښتیا ووایه چې خدایه 10، چې نه رښتیا ووایه که نه، چې خدایه څه ډېر وي ډېر وي ډېر وي، 10 نه زیات نه دي. کرا کرا خو څو ته دا ورسېدله، څه دا ښه شوه، چې هغه ورسره ښه شو. هغه ورته وفرمایل چې یاره سړی ښځې ته حساب وکړه که در په یاد یاران دی، تا خالي د 100 نه په زنا کړې ده. ښځه غلې وه غلې وه چې خو انسان ده کېدی شي. د هغې نه بعد ورته وایي چې ښځې د تا مرګ به د عنکبوت نه وي، دا غڼی به وي. خو دې خوا د ښځه ښایسته ده او د جلال او د جمال او د ښکلا چښتنه ده. سړی ورته چې به هر څه دې کړي پروا نه کوي. دا د نکاح نه مخکې مراسم و. اوس زه او ته سره لباس وګرځېدلو، دې نه بعد ځان سره احتیاط کوم. خو یوه خبره واوره چې د تا مرګ به د دغه عنکبوت نه وي، دا غڼې ورښودلو. دا یو کوي ورته وایي دغه شی ښایي دغه چې و دغه نه، چې دا ما څه کوي. خو که ته رښتیا بیا زه در باندې ګرانه یم، نه ما ته یوه کوټه جوړه که د شیشې نه، بهر یوه کوټه جوړه که جال ورک، د هغې نه بیا دننه بله کوټه جوړه که هغې ته بیا شیشې ورک. داسې شیشې چې موږ بهر نه خلک وینو او له بهر نه خلک موږ نه ویني. بس د فرمایش مطابق دې ته کلا جوړه کړه او هغې ته جالونه ورکړل، به یې کوټه جوړه کړه، به یې نن شیشې کوټه جوړه کړه، به یې د تخت و ډبل بیټ و سنګل میز و دا یې برابر کړل. دا جلکۍ پکې ننوت. اوس به خوراک سره کم راوړو، دې نه مچان راځي، دې نه منګس راځي، دې نه کېدای شي د هغه نه یې راننوځي، چې خو دننه باشپزخانه جوړه کړو، دننه یې دته مطبخ برابر کړو، او یا له بهر نه به یې مړۍ وروړله په داسې حالت چې هغه جالۍ به پرتې وي، دوایي به شیندلې وه چې دې ته غڼۍ نږدې نه شي. سړي دا واقعه هم ورته وویل چې ما ته یو سپین ږیری راغی. سړی زه وم چې تا نس مې څیرلی و، یو سپین ږیری راغی ما ته دا خبرې کړي دي. خو بیا هر تقدیر باندې یو ورځ د ورځو نه بیا هم د یو جال نه یا د دروازې نه یو غڼۍ راننوته ګرځي. نو کوټه خو ډېره صفا کوټه ده. جلکۍ ورته وایي چې دغه ښایې دغه، چې دغه ښایه من دغه د عنکبوت دغه ده. دا جګه سوه داسې په لاسو وویله کته یې وغورځوله، دا پونده یې پې کېښودله چې دغه نه هم ته یېرېږي. او هغه هېڅ قوت نه لري، هېڅ شی نه لري. د الله شان ته ووایه چې د دې کومه لسکه یا کوم ویښتار شی چې وي د دې پونده کې چې لاړه، دا پوند یې سوی شروع کړ، یې وینې زوی شروع کړ، پړسوب یې شروع کړ، او بالاخره همدغه جلکۍ د همدغې غڼې د وجې نه په حق ورسېدله. الله فرمایي چې که تاسو بروج مشیده مضبوطی بنگلې هم جوړې کړئ، خو له مرګ نه به تاسو فنا نه کړي، له مرګ نه به مخلاص نه کړي. تفسیر کبیر هم دا واقعه راخیسته ده، ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر چې تاسو په بنگلو مضبوطی کې ژوند کوئ هم، خو له مرګه به خلاص نشي. د منافقانو حال دا که به دوی ته
فراق سالی راغله بچیان به وزېږول چې دا ډېر ښه ده د الله لخوا ده او که بیا چېرته به خامخا تنګسالي و فقر راغی جلکۍ به وزېږوله چې ګوره دا شومتوب د تا لخوا نه ده الله فرمایي هر څه د الله د خوا نه دي خالق د هر شي الله ده خو چې تا ته کوم نیکي رسیږي دا د الله د خوا یو فضل ده خو چې کوم تا د تکلیف راځي دا د خپل اعمالو د وجې نه دي اعمالکم عمالکم د تاسو خپل عملونه په تاسو باندې مقرر دي هر انسان چې عمل برابر کی الله پاک جل جلاله د هغه لپاره د اسانتیاوي لارې هم برابروي خو چې څومره د بندگانو عمل خرابېږي هغومره الله پاک لپاسه په هغه باندې ظالمان مقرروي الله فرمایي ما ته د خلکو لپاره پیغمبر را لېږلی رسول یې رسول او نبی لګور سره فرق راشي څوک چې د پیغمبر خبره ومني دا بعینه د الله د خبرې منونکی ده خو چې هر چا د پیغمبر نه مخ واړولو ته په خلکو باندې نگهبان نه ته د خلکو ذمہ دار نه د تا وظیفه رسول د دین دی نور هدایت دا د الله کا منافقانو بظاهرا دا سویل طاعتن یعنی امرنا طاعتن زمونږ خبره دستا منل دی بس مونږ د تا خبره منو خو چې هر کله د تا نه وځي پیغمبره بیا د شپې مالکینی دستا په خلاف باندې مقدمه جوړي الله پاک جل جلاله د شپې د دوی هغه مشوره هم لیکلې ده چې په خلاف د مسلمانانو باندې قائموي خیر ته د دوی نه اعراض وکړه وزنه ما کته دغه منافقین مړه کې نو خلق به وایي چې دا داسې پیغمبر ده چې صفاله ونه ده خپل ملګری هم نه پرېږدي دا هم وایي بیا به خلک تبلیغات کوي نو تبلیغاتو د مخنیوي لپاره هم دوی ته سوایم الله فرمایي ولې دوی سوچ نه کوي کچېرته د قران کریم د بل چا لخوا نه نازل وای نو په دې قران کریم کې به اختلاف راغلی وای تناقض براغلی وای حال ده د بندگانو قانون سک کال جوړ شي تر کال پورې سم نه چلی کال ته بیا راګرځي د الله دی آئین د الله دی قانون ته وګورئ دا د 1400 کاله وته دي تقریبا دا قانون هغه څه چلیږي چیرته په یو خبره د قران کې تعارض پیدا نشي چیرته داسې وخت را نغی چې کله قران دا حکم عملی شي خلکو ته به نقصان ورسي نه په هر وخت کې د قران هر حکم نافع ده په خلاف د قوانینو د حکومت چې که حکومت بعض قوانین عملی کې پدې کې حکومت لپاره نقصان وي بیا هغه قانون ختم کی بل قانون ولیکي پیغمبر هر کله چې دوی ته یو امر راشي اوس مسئله دادا چې مجاهدین کله جهاد کوي لکه هغوی په فتح کې او که عدم فتح کې وي هزیمت او شکست کې وي مجاهدین به دا راپور کړي ته نه ورکوي کله کله دا خبره که فتح کې وي هلته کفار کوشش کوي چې ځان ته قوت زیات کړي او که هزیمت او شکست سره مخامخ وي دلته ملګرو منځ کې اختلاف پیدا کېږي زړونه مات شي نو مجاهدین با دا خبره زر نشر ته نسپاري د منافقینو بس کول دی به سمدستی مخکې د دې جنگ بالا شروع وای دی به ویلې مجاهدین ناکام دي د دوی غرض دا و چې د مجاهدینو کورونه غمجن شي مجاهدین به زړه شي او وای چې اسیم ناکام یو زور ولي وایو دوی دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم تسپارلې وای دا خبره کدی مشران تسپارلې وای هغوی په یدل چې د دې خبرې نشر او اذاعت مونږ ته نقصان نه ده که مونږ ته فائدہ مند ده
که د خدای تعالی فضل او رحمت نه وای کنه تاسو به ټول د شیطان تابعدار شوي وای. پیغمبره د الله په لار کې جهاد کوه. ته په خپل ځان مکلف یې، مسلمانانو ته د جهاد ترغیب ورکوه. ډېر زر ده چې الله به د کفارو حملې د تا نه لرې کړي. همداسې الله وکړل. ابتدایي حالت او بیا خاص کر د مکې زندگی چې بغیر د جهاد نه وه، پیغمبر غلی ناستو خلکو نه پرېښودلو. خو چې مدینې منورې ته راغی، الله پاک د جهاد په برکت باندې مسلمانانو ته الله حریت زندگی نصیب کړه. الله پاک جل جلاله اشد بأسا، ډیر قوي حمله والا ده او الله پاک ډیر سخت عذاب ورکوونکی ده. چې څوک هم شفاعت کوي، شفاعت خیرخواهی ته وایي، سوال الخیر من الغیر الی الغیر. که نیک شفاعت یې وکړو د ده لپاره اجر ده، که بد شفاعت یې وکړو د ده لپاره وزر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. یو سړی راغی د پیغمبر علیه السلام سره نه پیژني، د صحابه کرامو ته وایي چې تاسو د دغه کس سپارش رسول الله ته وکړئ چې دا سړی راغلی ده او داسې مشکلې دي، تاسو ته په دې سپارش باندې الله اجر درکوي. نور هسې هم فیصله د الله او د رسول ده. یو سړی راغی مثلا دلته تعلق یې موږ سره نه وي، نه یې پیژنو، ته یې مدرسې محتمم ته معرفي کوې، ته یې استاذ ته معرفي کوې، دا یو ښه سړی ده، ښه طالب ده، داسې مشکلې دي که دی ورسره مرسته وکړي. دا سپارش ده، په دې سپارش باندې اجر ده. چېرته یو مسلمان ناحقه بندي شوی، ته ورځې د هغه سپارش کوې چې دا خو یو مسلمان ده، یو پاک سړی ده، بې ګناه ده، بې جرمه ده، دې والا نه ده، دا خلاص کا تا ته په دې سپارش باندې الله اجر درکوي. که ده خلاص کو یا اخلاص نه کو. خو چې کوم کس سپارش د ګناه کوي، یو سړی غل ده، یو سړی زانی ده، خو تا طریق ده، قاتل ده، رهزن ده، بندي شو، ته ورځې هغه ته وایه چې دا سړی ډېر ښه سړی ده، خیر دا ور اخلاص کا، دا کار د کړی نه ده خو خیر پروا نه کوي، بیا به داسې نه کوي، دا خلاصوې. نو په غلا کې ورسره مرسته کوي، په شراب خورۍ کې ورسره مرسته کوي، په زنا کې ورسره مرسته کوي. الله فرمایي ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، په ګناه کې د چا سره مرسته مه کوه. نو چې ته دغه کس را خلاصوې که نه، لکه څومره چې دی په آینده کې ګناه کوي، په د ټولو ګناهو کې ته ورسره شریک یې. د نن زمانې د منتخب وکیلانو د انتخاباتو متعلقه یو څو جملې. شفاعت خیرخواهی ته وایي. یو سړی وکیل شو، لکه تاسو ولیدل د خوست نه یو څو لسګوني 450 نفره او که 50 نفره او دا زمونږ وکیلان حضراتو. او په دې کې نه پوهېږم چې 5 نفره قبول شول که 6 نفره قبول شول، او خیر یوه زنانه ده یا دوه دي، خو له مخکې نه پکې قبولې وي. او کله کله دا زنانه وي د سړو نه تکړه هم وي. یاره موږ د ښځو غیرت لیدلی د وکالت په حالت کې، د ښځو غیرت په بعضو سړیو هم زیات ده. یو خدمت خو سر ته رسوي، نو سړي به څه کوي چې پګړي تړي 1000 دي، د سر پګړي سړي په شمار دي. مناسبه دا و چې د دغو سړیو پګړی په همه ښځې ایښی وی. د ښځې غیرت په داسې سړو باندې زیات. هر یو کس چې وکیل شو، تاسو به لیدل غرض په دا خبره کې یو خو مسلمان ته خبرېدل دي، دویم د قرآن کریم آیات خدا معنا نه چې 1400 کاله کومه ترجمه و هغه ترجمه به وي، د موجوده حالاتو سره د آیتونو تطبیق مقصد. کوم یو کس چې منتخب وکیل شو، یا ولایتي شورا ته یا پارلمان ته، اوس دی راغی ته د هغې دپاره کمپاین چلی، اوس ته خلکو ته وایه چې دا ښه سړی ده. یوې خوا دغه د ستا خبره
په دغه کس باندې شهادت شو چې دا ښه سړی دی. اوس که په رښتیا دا سړی ښه سړی وي خو ډېره ښه ده، او که په رښتیا دا سړی ښه سړی نه وي، یو څو روپۍ ښه سړی ته نه جوړ کړی وي، تا جیب ډک کړی وي، تا ته یې موټر اخیستی وي، ښه سړی ده، نو تا شهادت په دروغو باندې وکړو. چې په دروغو د شهادت وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم تکیه کړې وه، ګناهونه یې حسابول، خو علا و شهادت الزور کېناستلو چې تر ټولو نه لوی جرم د دروغ شاهدی ته و شهادت الزور و قول الزور و قول الزور. حتی صحابه کرام فرمایي قلنا لیته سکته، کاش کې غلی شوی وی. نو چې هر چا داسې شاهدی وکړه چې دا سړی ښه سړی ده او دی په حقیقت کې ښه سړی نه و، تا په دروغو شاهدی وکړله، دغه دروغ شاهدی به په آینده کې الله ته جواب وایي. دویم، منتخب وکیل ته ووټ ورکولو دا کفالت ده. کفالت دا معنا چې ته د دې خبرې تضمین کوې چې دا سړی ښه سړی ده. نو زه خو په دې ګمان ووټ ورکوم چې خو دا سړی ښه سړی ده، چا راته وویل؟ دا ده راته وویل ښه سړی ده. نو زه وایم چې دا سړی ضامن ده چې دا سړی ښه سړی ده، خو حال دا سړی ښه سړی نه و. د وطن فکر، د خاورې فکر، د خپل اسلام او د مسلمانانو د وحدت فکرمن نه و، د خپل شخصي اغراضو دپاره فکرمن و. نو تا د دې خبرې کفالت وکړو او دا کفالت په دروغو باندې وکړو، سبا ته هغه شی ونه ښوده. نو وکالت دا کفالت ده، دا ضمانت ده. په دې ضمانت کې تا هغه کسانو ته تضمین کړی و، هغه ضمانت ترې اختیار نه شو. او تاسو یې وینئ چې وکیل کله تر څو کامیاب شوی نه وي، دی منډې وهي، هرې دروازې ته درېږي. خو چې هر کله کامیاب شي، بیا چې ته د وکیل سره ملاقات کوي، یو هفته وړاندې به ټلیفونونه کوي چې وکیل صاحب سره به ګورم، بیا به دی تا سره ملاقات نه کوي. دریم، دغه منتخب سړی چې ته د هغې لپاره کار کوې، تا شفاعت وکړه، کفالت ده، شهادت ده، شفاعت ده. شفاعت ده نو که دغه وکیل په آینده کې د طاعت او د عبادت او د مسلمانو د اتحاد او د اتفاق او د مسلمانو د امن، د مسلمان د خوشحالۍ، د راحت فکرمن وي، تا یو ښه سپارش کړی، تا ته به الله اجر درکوي چې موږ تا ته ووټ درکړو، تا ته په دا ویلو په دا تبلیغاتو باندې خدای اجر درکوي. شفاعت دې وکړو. او که خدای نه که دغه وکیل برعکس شو، د وطن په خلاف، د اسلام په خلاف، د قرآن په خلاف، د ملت په خلاف باندې فعالیتونه کول، د بل چا غلام او اجیر و، نو تا دغه شفاعت د ګناه کړې ده. ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها. د دې لپاره به پوره حساب په دې عذاب کې موجود وي چې دا وکیل که هره ګناه کوي، د ملت په حق کې وي که شخصي وي، ته په دې ټولو کې ورسره شریک. ولې خو د تا په تعارف باندې ما دته ووټ ورکړه چې راځه پروانه کوي، خیر ده، کامیاب بشي. منتخب سړی دا وکالت ده. وکالت څه معنی؟ زه مثلا بازار ته نظم، زه تا ته 100 روپۍ درکوم چې ته لاړ شه، له بازار نه ما ته دا شی راوړه. اوس چې ته لاړې بازار ته او دا شیان دې راوړه، خو ډېره ښه ده. که دا شیان دې را نه وړلو، نو ته زما د خوا نه وکیل وې، خو په وکیل کې دې وکالت سر ته ونه رسو، بلکې خیانت دې وکړه. اوس زه وکیل ته کومه تمه لرم چې ته زما له خوا نه مشر یې، ته زما له خوا نماینده یې، خو د تا وظیفه به څه وي؟ ته به داسې کوې، په وطن کې امن، وطن خوشحالي، د وطن آبادی، د اسلام په چوکاټ کې د مسلمان امن، دا زما له تا نه غوښتنه ده. دی لاړه، اپارتمان یې ونیو،
دا جلکۍ راوله هغه جلکۍ راوله ساعت تېر کا پارکونو کې ګرځه یو سړی زه بندي یم ما خلاص کړه ته پرېږده دا خبرې 2 ساعته بعد راسه چې بیا ورشي چې یو سړی راوځه که نه چې و د هغه وکیل صاحب لاړ ده چېرته ملاقات ته لاړ چې ښه نه ما خو ته د دې لپاره وکیل کړی نه یې چې جلکۍ سره پارکو کې راته ګرځئ که نه ما د دې لپاره وکیل کړی وی چې دا شیان به ادا کوې تا په دې وکالت کې خیانت وکړو نو وکالت شفاعت ته وکالت شهادت ته وکالت کفالت ته نو اوس که دغه انسان دا شیان سرته ورسول خو ډېره ښه ده که یې ونه رسول په دنیا کې و په آخرت کې به دا سړی د الله پاک په نس باندې نیولی شوی وي له همدې وجې نه وکیل باید ځان سره سوچ وکوي چې زه د مسلمانانو له خوا نه یو نماینده وټاکلی شوم په خپل سر باندې وکیل نه د خلکو په ووټ اچولو باندې وکیل شوی اوس باید د خلکو هغه ووټونو ته احترام ولري د اسلام قوانینو او د خلکو چې څه مراد او مقصد لته نه و هغه مقصد پوره وګرځوي نو په دې آیت کې فرمایي چې هر څوک د چا د خیر سپارش وکوي د دې لپاره به نصیب وي تاسو نه ګورئ حیران زم زمون ملایانو ته په یو منبر کې په 4 جمعو کې د 3 وکیلانو صفت شوی مولا صاحب ته پوښتنه کوم چې هغه اول وکیل خسړی و که دا دویم خو که دا دریم خو د 5 روپیو دپاره یوه جمعې بیان د یوې دپاره وک د بله جمعې بیان د بل وکیل دپاره وک د بله جمعې بیان د بل وکیل دپاره وک مونږ ته به راغلل صاحب مونږ بیان کو مل بیان زمونږ هم زده ده صاحب خیر هسې مونږ ته لمبر راک مل دا د وکیلانو منبر نه ده نه به وکیل رانه کینی وایي ښه بیا ته زمونږ متعلقات څه خبرې وکړه ملزما خوله چې کله د الله په صفاتو ستړی شي د الله صفات ختم شي د پیغمبر صفات ختم شي به د ستا صفات هم بیان کم خو چې تر څو ختم شوی نه وي دا مجال ما کې نشته اخله دې ګونګوي چې هغه به د حق محراب نه د جومات د محراب نه د یو بیکاره بنده صفت بیانې د 5 روپیو دپاره الله به ماته څه ووایي دا منبر د حق منبر ده دا د قرآن بیانولو منبر ده دا د رسول الله منبر ده دا د الله منبر ده لاشه مجموعې ډېرې دي میټینګ هالونه زیات دي خلک را جمع کوه 5 روپۍ ورکوه چې تا ته یې درکړي د دې په خاطر باندې په انتخاباتو کې د داسې کس ته ووټ اچول چې هغه د هغې لایق نه وي او د پیسو مقابل کې ووټ اچول دا حرام دي زمونږ دا خلک به تاسې لیدل چې په 2,000 روپۍ باندې به یې خپله رایه خرڅوله په 3,000 روپۍ به یې خپله رایه خرڅوله له تا نه پوښتنه کوم که دا سړی روغ سړی وي او یقیني تا ته 100% کې معلوم پیسې ولې اخلي بیا خو د خدای لپاره یې ورکړه چې وطن دپاره خادم جوړ شي او که دا سړی نه اهله قمارباز سارق او غل او دوکهباز او قاتل وي نو تا خو نوره هم ورسره 2,000 مقابله کې مرسته ورسره وکړه چې ځانو ښه ترغیب پکې وکړه من یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها د دې لپاره به دا لوی حصه د عذاب او د ګناه په دې الله فرمای چې کله تاسو یو بل سره مخامخ شئ او تحیه کوئ آدم علیه السلام چې پیدا شو وی لاشه په دې ملایکو سلام واچوه چې کوم جواب درکړي هغه د ستا لپاره او ستا د امت لپاره تحیه ده دی ورغی السلام علیکم ملائکو جواب ورکو وعلیکم السلام ورحمت الله
هذا تحیة لک و تحیة لی، ولدک دستا و دستا د بچیانو تحیه ده. سلام اچول یو سنت طریقه ده، د هغه جواب ورکول بنا په قول اظهر باندې واجب. یو کس چې سلام واچي په یو ټولي کې د ټولو نه کافي ده. په ناس ټولي کې چې یو کس جواب ورکړي د ټولو ذمه فارغه شوه. وړکی به په لوی باندې سلام اچي، کم کسان به په ډیرو سلام اچي، تیریدونکی به په ولاړ سلام اچي، ولاړ به په ناس باندې سلام اچي. چې کله مجلس ته راځي السلام علیکم، رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم افشوا السلام، سلام زیات کړئ. بل روایت کې راځي تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نن زمون تاسو په عرف کې سلام په هغه چا اچو چې پیژنوي، او حتی چې سلام په ناشنا واچي او د سوکو سلام را واچولو چې سره دا مسلمانو کنه. سلام خدا تحیات خپلوي نه ده، دا تحیات قومیت نه ده، دا تحیات اسلام چې هر څوک مسلمانی په هغه باندې السلام علیکم. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. چرته فاسقان ناس دي په دې باندې به سلام اچو کنه، که چرته په یدې چې زما سلام دوی ته فائدہ رسي، یا خو د فسق نه بندګي، یا په آینده کې زما سره ملګری جوړي کرا کرا دغه وسیله د قربت ته، بیا په دې وخت سلام اچول غوړه دي. او کته په هیګه چې زما سلام دوی ته فائدہ نه کوي، نه د خلکو کې اثر پیدا کوي، بلکې نور هم د خلک ځان کې وایي چې وګوره مولا سلام راچي، پلانکای سلام راچي، وګوره موږ زورور خلک موږ نه یریږي، بیا په دې وخت سلام مه پیاچو. ځکه نور هم دا په خپل فسق کې تیزیږي. زنانه وي که دغه زنانه وي معلومه وي زړې ښځې وي السلام علیکم پروانه لري، او که دا زنانه وي ځوانې وي او د تاسو سره تعارف نه و، په لاره باندې زنانه وي روانې السلام علیکم، بیا به سلام نه اچوي، فتنه ده. د کور زنانه وي ورندرګانې عام طور مونږ تاسو کینو جګیږو مجلس کوو السلام علیکم. همدارنګې شاګردانی وي د هغې سره سلام نه علاوه نورې خبرې هم کوي، نو بیا سلام هم اچوي چې السلام علیکم. سلام کې یو امن ده. د شپې روان یو سړی را روان ده، اوهو دا څوک ده، اله تا نه یریږي، ته له هغه نه یریږي، خو چې هر کله هغه غږ چې السلام علیکم به حضرت مطمئن شي چې ښه ده پروا نه کوي سړی ده، خو لار تېرېږي. یا تا وویل چې السلام علیکم، خو چې تر څوم سلام ټکی نه یې ویلې هغه به د تا نه یریږي، ته به له هغه نه یریږي. سلام اطمینان ده. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم د مسلمان پر مسلمان شپږ حقونه دي. یو حق دا ده چې کله پتا سلام واچولی شي ته به هغه ته جواب ورکوې. په یهودو باندې به سلام نه اچوئ، لا تبدأ الیهود بالسلام. او که دوی سلام در باندې واچولو تاسو به څه ورته وایئ؟ وعلیکم، بس وعلیکم. ولی و یهود په مسلمان سلام نه اچي، یهود په مسلمان باندې مرض نازلوي، سلام علیکم، نو ته ورته وایې چې وعلیکم په تاسو دی وي. امید شته د مسلمان دعا به قبول شي، د ده دعا قبلیږي نه. وعلیکم. یا پوهېدې چې ما ته ضرر رسوي، نو بیا اشاره بلیت دا په حکم د عین سلام حقیقي کې داخل نه ده، خو ظاهرا د سلام نه کفایت او کفالت کوي. له دې وجې نه سلام اچول د محبت کار ده. سلام اچول د مسلمانو د ښه تعلق لرلو د پخلاینې لفظ ده.
یو سړی تا سره مرور وي ته خالي سلام پې واچوه بس. کوم حدیث چې د مرورو باره کې راغلی ده او د حسد کوونکو باره کې راغلی ته له هغې نه برئ. البادئ بالسلام بریء من الکبر. کوم سړی چې شروع په سلام باندې وکړي دا له کبر نه او له هغې نه چې هجرت منهي عنه ده د هغې نه برئ او خلاص شو. لکه څنګه چې مجلس ته راتللو کې سلام اچول سنت دي، د مجلس نه د جګېدلو پر مهال هم سلام اچول سنت دي. ولې ډېر وارې د سړي او سړي سره کار وي نو که هغه غلی جګ شي نو وروسته پلټنه کوي څه شو څه شو هغه خو لاړ، خو چې هغه کله جګېږي السلام علیکم او پوه شو چې لاړه زه منډه کې ما تا سره کار. حتی وایي دا اول سلام هم له دویم سلام نه احق نه ده. رسول الله فرمایي وکړه یو سړی له تا نه لږ پناه شو د باندې دغه دروازې ته ورسېد بېرته راګرځېم السلام علیکم، خو چې خالي له مخامخوال نه پناه شو او بیرته راوګرځېدو السلام علیکم سلام دی. نن زمونږ په محلو کې زمونږ په سړو کې د سلام کمبود، زمونږ په کورو کې د سلام کمبود. تاسو بیا وګورئ خپلو کورو کې زنانو ته چې وایي چې سلام واچوه چې نه شرمېږم، په سلام اچولو باندې شرمېږي. د پیغمبر سنت ته په کور کې بیا فتنه هم نشته، که فتنه یې له دې نه هسې هم اسباب د فتنې ورته ډېر دي. نو په سلام لفظ کې خو فتنه شته. نو خپل کور کې هغه ورېندار سلام نه اچوي، په خپل کور کې خور سلام نه اچوي، خپل کور کې مور سلام نه اچوي، شرمېږم. دا د شرم خبره نه ده، دا د ادب خبره ده، دا د حیا خبره ده. السلام علیکم سلام اچون کوي چې السلام علیکم ووایي نو مستحب داسې جواب ورکون کوي یو لفظ زیات کی داسې ورته وایي وعلیکم السلام ورحمت الله. سلام اچون کوي السلام علیکم ورحمت الله، جواب ورکون کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سلام اچون کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، جواب ورکون کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. او که سلام اچون کوي دا سلام ټول رتبه ختم کړي یا ته په جواب کې همغه مثل ویلی شي. لکه سړي وویل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته، تم جواب ورکوه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. بیا په دې به مثل هاش خو چې هر کله تاسې جواب ورکړئ تا ته 40 درجې شو. که 3 ټکو باندې جواب او سلام وکړئ 10 نیکۍ شوې، که په 2 باندې 10 نیکۍ شوې، همداسې په یو ټکي باندې السلام علیکم 10 نیکۍ شولې. کامیاب انسان وای هغه ده چې کم نه کم په ورځ کې 25 واره خو سلام واچوي. نو ماشومان به هغه عادت واخلي سلام به اچوي. په دې باره کې بیا تاسو لږ پورته لاړ شئ کابل کې، بیا هغه دا سلام او د ادب سره اشنا دي. دا کنځلې زیاتره هلته شته نه. دې وجې نه بس کاکا سلام، بابا سلام، او وړکی ماشوم هم سلام اچوي. مهمه خبره د خپل بچیانو ته ادب ورکول د سلام دی. الله فرمایي چې کله تاسو ته یو تحیه وشوه نو بیا تاسو د هغې ښایسته جواب ورکئ او یا عیني مثلي جواب ورکئ. الله په هر شي باندې حساب کوونکی ده. الله پاک جل جلاله ذات واجب الوجود ده، بل ذات نشته. خامخا به تاسې ټول په ورځ د قیامت کې راجمع کی. د الله نه به څوک رښتونی خبرې والا وي، هېڅوک هم بل رښتونی خبرې والا د الله پاک جل وعلا شانه د ذات نه نشته. الله فرمایي الم ترى، دا هغه آیت ته چې په دې کې هم لس قافه شته دي، کنه بیا تاسو حساب کوئ. الم تر الى الذين، تنګورې هو خلکو ته قیل لهم چې دوی ته ویلي شوي وو کفو ایدیکم بند کوئ خپل لاسونه د قتال نه، واقیموا الصلاة او ادا کوئ لمونځونه عبادات بدني، واتوا الزکاة ورکوئ زکات یعنی عبادت مالی،
فلما هر کله کتب علیهم القتال چې لازم شو په دوی باندې جنگو اذا ناصاف فریق منهم یو ډله له دوی نه یخشون الناس یریدل بعد خلقونه که خشیت الله پشان د یرید الله تعالی او اشد خشیه یا د هغې نه هم زیاته یره وقالو ویل به ربنا ای زمونږ ربه لما کتبت علینا القتال تا ولی فرض که فمونږ باندې جنګ کول لولا اخرتنا تا ولی مونږ وروسته کولونه الى اجل قریب هغه نیټې نږدې ته چې په دې کې زمون قوت او زمون اتفاق حاصل وي قلوا پیغمبره متاع الدنیا قلیل د دنیا ژوندو د دنیا نفع کمه ده والآخرتو او آخرت خیر ډیر زیات غوره ده لمن د هغه چا لپاره اتقا چې الله تعالی نه ویریږي ولا تظلمون فتیلا تاسو را به ظلم ونه شي په اندازه د یو فتیل باندې هغه د خجوري د زړی منګ چې کوم مزه ده د هغې مزې په اندازې باندې به هم د تاسو سره ظلم نشي کېدی یو فتیل یو نقیر یو قطمیر د خجوري زړی چې راواخلی نن د دغه چاود په منځ کې نری مزی ده هغې ته فتیل وایي د خجوري د زړی شاوخوا یوه سپینه جالی ده هغې ته قطمیر وایي د خجوري د دغه چاود سره مخامخ شا طرف ته یو سپین تفی د ژوروالی لري هغې ته نقیر وایي اینما تکونو چې هر چیرې تاسو وی یدرککم الموتو وبنسي تاسو لره مرګ ولو کنتم اگر چې وی تاسو فی بروج مشیده په بنګلو مضبوطو کې و ان تصبهم حسنه که ورسیږي دوی ته نیکي یقولو وایي دوی هذه من عند الله دا د الله له طرف نه دي و ان تصبهم سیئه که دوی ته ورسیږي تکلیف او زحمت نو یقولو وایي دوی هذه من عندک دا ستا له خوا نه دي قلوا پیغمبره کل من عند الله دا ټول د الله له طرف نه دي فما لهؤلاء القوم سد دي قوم لره لا یکادون ندی قریب ندی نزدې یفقهون حدیثا چې پوه شي په خبره باندې ما اصابک من حسنه کوم چې تا ته ورسیږي د نیکۍ نه فمن الله د الله د خوانه انعام ده وما اصابک من سیئه کوم چې تا ته ورسیږي د تکلیف نه د زحمت نه فمن نفسک دا د شوم د خپل ځان د وجې نه ده دا د معصیاتو د وجې نه ده آنچه بر تو آید ز ظلمات و غم آن ز بی باکیست و گستاخیست و هم و ارسلناک للناس مونږ ته لېږلی د خلکو دپاره بالاصاله او د جنیاتو دپاره بالتبعه رسولا پیغمبر وکفا بالله کافی د الله تعالی بازائده ده شهیده شاهد دستا پیغمبرای باندې که دوی ایمان را نوړي هم من یطیع الرسول چې څوکم اطاعت د پیغمبر وکوي نو فقد په تحقیق سره اطاع الله د الله حکم یې ومنلو ومن تولا څوک اعراض وکړي فما ارسلناک مونږ ته نه یې لېږلی علیهم په دوی باندې حفیظا ساتونکی مقرر ویقولون دوی ویل طاعتون یعنی امرنا طاعتون زمونږ کار د تا د خبرې منل دي ظاهرا خداسي وایي فاذا برزو من عندک چې کله اوزي دستانه نو بیته جوړوي طائفه منهم یوه ډله له دوی نه غیر الذي غیر د هغې نه تقولو چې تا به ویل والله یکتبو الله لیکي ما هغه څه یبیتونه چې دوی د شپې جوړول دروغ خبرې فاعرض عنهم له دوی نه مخ واړوه وتوکل علی الله فالله تعالی باندې ځان وسپاره په د ضرر د دوی کې وکفا بالله وکیلا کافی د الله تعالی وکیل او متصرفو لمن توکل علیه افلا یتدبرون القرآن ایا دوی سوچ نه کوي قرآن کریم کې ولو کان کوی من عند غیر الله د غیر الله له طرف نه د الله نه بغیر بل طرف نه وای لوجدو دوی به پیدا کړي وای په پدې کې اختلافا کثیرا اختلاف زیاتو و اذا جاءهم چې کله براغی دوی ته امرون یو امر
یو کار یو خبره من الامن لامن د صحابه کرامونه او الخوف یا یرینا اذاعوا به انتشروه دا خبره به نشر ته وسپارله هو لو ردوه کدوی دا خبره ګرځولې وای الى الرسول د پیغمبر نظر ته و الى اولی الامر منهم او مشرانو ته چې خواندان د حکم دی لدوینا نو به لعلمه الذین به پوی شوي وی کسان یستنبطونه منهم چې راو باسی دا خبره منهم لدوینا به پوی شوي وی چې د دې خبرې نشر مونږ ته فایده رسوي که د دې خبرې پټول مونږ ته فایده رسوي ولولا فضل الله کنه وای مهربانی د الله پاک علیکم پتاسو باندې ورحمته رحمت د الله تعالی نه وای لتبعتم الشیطان الا قلیلا تاسو به خامخا تابعداري د شیطان کړی و الا قلیلا مگرم لګو بعض وخت کې د خبرې پټول خیر وي بعض وخت کې د خبرې نشر کول خیر وي سو کاله مخکې ملا صاحب مرحوم وفات شو مولا محمد عمر رحمه الله دغه خبره تقریبا 2 کاله پټه وه د 2 کلو نه بعد خبره ښکاره شو هغه مشران په دې پوهېدل چې د دې خبرې پټول ښه دي مونږ دپاره که د دې ښکاره کول ښه دي د هغوی خپل نظر و مونږ تاسو په فکر باندې نه پوهېږو لتبعتم الشیطان الا قلیلا فقاتل فی سبیل الله جنګ کوه د الله تعالی په لاره کې لا تکلف الا نفسک ته مکلف کېدی نشې مګر په خپل ځان باندې وحرد المؤمنین تیزوا مسلمانان عسى الله قریب د الله پاک ای یکف بأس الذین چې بند کی حمله دی او کسانو کفرو چې دوی کافران دي والله الله پاک اشد بأسا ډېر سخت حمله کوونکی ده و اشد تنکیلا ډېر سخت عذاب ورکوونکی ده تنکیل لنکال نه تعذیبا من یشفع شفاعتا حسنتا چې څوک سفارش وکړي سفارش نیکو یکن له نصیب منها یبدل پاره یوه برخه له دغه نیک عمل نه ومن یشفع شفاعتا سیئتا او چې څوک سفارش وکوي سفارش د ګناه یکن له کفل منها یبدل پاره یوه حصه له دغه ګناه نه یعنی په هر ګناه کې به دا سړی ورسره شریک وي وکان الله د الله تعالی علی کل شیء مقیتا په هر شی باندې الله قدرت والا ده مقیتا د دې قدرت والا ده او حافظ د اوقات او د کول والا الله پاک جل جلاله ده مقتدر توانا ذات و اذا حییتم چې کله تاسو ته تحیه او سلام وکړئ شي بتحیه په یو تحیه باندې فحیو تاسو هغې ته جواب ورکئ باحسن منها خد هغینا او ردوها یا بیرته همغه شی واپس کړئ چې په تاسو یې څنګه اچولی ده ان الله بشک الله پاکو کان ده علی کل شیء حسیبا په هر شي باندې الله حساب کوونکی ده چې عمره بیرته سزا ورکوي لکه څومره چې دوی نعمت حاصل کړي الله لا اله الا هو الله پاک جل جلاله لا اله نشته معبود موجود الا هو مگرم دایو الله ده لیجمعنکم خامخا به تاسو جمع کوي الى یوم القیامت تو ان فی یوم القیامه لا ریب فیه نسته شک په اتیان د دې قیامت کې ومن اصدق فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا په مخکې رکوع کې ترغیب د جهاد بیان شو د مسلمانانو د اتفاق او د اتحاد لعمل او باعثو چې هغه سلام اچول دي هغه بیان شو په دې رکوع کې الله پاک جل جلاله د جهاد اسباب بیانوي د جهاد لپاره 2 سبب دي یو سبب د هغه د مسلمانانو عدم اختلاف ده چې تاسو به مسلمانانو اختلاف نه جوړوي دویم دا چې مسلمانانو تاسو به د الله تعالی جل جلاله د فار جهاد کوي د الله د پاره اخلاص به تاسو لرئ د کفارو سره به موالات او تعلق او دوستی نه ساتئ
چې مسلمان کې دوه شیان پیدا شول. یو دا چې مسلمان متفق و، دویم دا چې مسلمان د کفارو سره موالات، تعلق، دوستی و نه ساتله. خود به خود مسلمان کامیاب نه. نن چې کفار زمونږ نه ګټه اخلي دا د دوه شیانو نه. یو دا چې مسلمان کې اختلاف پیدا کی، او دویم دا چې مسلمانان د کفارو سره تعلق او دوستی او مراقبت وساتي. د هغې د وجې نه مسلمان ذلیل شول، د هغې د وجې نه مسلمان غلام شو، د هغې د وجې نه مسلمان د سپي مینځونکی شو. الله فرمای فما لکم فی المنافقین، یا خو مراد د دې منافقینو نه هغه کسان چې په غزوه د حدیبیه کې په اول کې روان شول او بیا 300 کسان په مشرۍ د عبدالله بن ابی بن سلول باندې واپس شول. نو صحابه کرام په دې کې اختلاف وکړ چې دا کسان مسلمانان دي، جنگ سره کو یا نه کو ور سره، کدا کافران دي جنگ نه کو ور سره. په دې باره کې اختلاف شو. الله فرمایي ولې اختلاف جوړوي؟ دا هغه ډله د ارکسه هم چې الله دوی کش کړي د کفر ته، دا کفر ډله ده، اختلاف ولې کوي؟ او یاد عائشه رضی الله تعالی عنها متعلق چې کله خلکو په هغه پر تهمت د زنا ولګوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وختو، وی فرمایل چې خلکو ماته د عائشه بارکه ضرر رسي. صحابي جک شو سعد رضی الله تعالی عنہ، یا رسول الله کدا زمون د قوم نبی مونږ ته امر وکړه، او که زمون د ورونو خزرجیانو له جملې نبی، بیا هم مونږ د ستاده خبرې منون کیو. سعد بن عباده جک شو چې دا خبره د بیان خبره وکړه، ته مونږ په غوږ باندې وای، بالکل کدا سړی په مونږ کې ملاقات مړکې. بل سړی جک شو سعد بن عباده ته وای چې ته منافق بیا تحب المنافقین. په دې من کې د صحابه کرامو شور پیدا شو. محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنہ فرمایي غلی شی وفیکم رسول الله، تاسو کې د الله پیغمبر موجود دی، هغه به تاسو ته بیان کوي چې دا خبره ښه ده او که نه ده ښه، تاسو شور ولې کوئ؟ الله فرمایي فما لکم فی المنافقین، څه وایه تاسو منافقینو باره کې اختلاف جوړوئ؟ بهر تقدیر باندې که مورد د آیت خاص ده، حکم عام ده. مسلمانان باید د اختلافی مسائل ذکر نکي، او که بیا اختلافی مسائل پیدا شول نو قرآن او حدیث ته د رجوع کوي او هغه مسئله د حل کی، ترڅو د مسلمانانو اتفاق خوندي وي او کفار ته د مسلمانانو د اختلاف نه ګټه وانخلي. الله فرمایي آیا تاسو دا اراده لرئ چې تاسو هغه چاته هدایت وکوي چې الله گمراه کړی دي، او چې چا لره هم الله گمراه کوي هیڅ کله به د هغه لپاره لاره پیدا نه کړي. د کفارو هدف څه ده؟ د کفارو هدف او مقصد دا چې تاسو کافران شئ لکه دوی چې کافران دي، بس د دوی هدف دغه شی ده. نو تاسو او دوی به په کفر کې په عذاب کې یو شی. او مسلمانانو فلا تتخذوا منهم اولیاء، تاسو د کفارو نه دوستان منی سئ چې حتی تاسو به هم کفر ته واړوي تر هغه پورې چې دوی هجرت د الله په لار کې نه وي کړی. انتقال من دار الكفر الى دار الاسلام دا هم یو هجرت ده. انتقال من دار الخوف الى دار الامان دا هم یو هجرت ده. انتقال من دار المعصیه الى دار الطاعه دا هم یو هجرت ده. که بیا هم دا خلق د هجرت نه د کلمې نه وګرځېدل نو فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، بیا د حل او د حرام پروا مه ساتئ،
تعمیم زمانی او تعمیم مکانی. او تاسو له دوی نه دوستان منیسئ، تاسو دوی د خپل ځان مددگار مه بولئ. کافر کله هم د مسلمان سره امداد نه کوي، که ظاهرا امداد کوي خو په حقیقت کې خپل منافع دي. مګرم ها کسانو سره تاسو وزنئ ما چې هغوی فنا وړي یو قوم ته چې د تاسو او د هغې قوم په منځ کې معاهده وي. د تاسو د بل قوم منځ کې معاهده ده، یو بل نور کسان راغلل د هغه د تاسو معاهد سره دوی تړون وکړو. اوس لکه څنګه چې تاسو د چا سره معاهده کړې ایته څه نه وایئ، همداسې هغه کسان چې دوی ته راغلل هغوی ته به هم څه نه وایئ. بیا تاسو نقض د عهد راشي او یا د خلکو خپله وعده ماته کړه، یا دا خلک راغلل د جنگ نه بند شوي دي، تنګ شوي د جنگ نه د خپل قوم سره درېږي نه تاسو سره جنگ کوي، معنا نه په تاسو باندې د بل چا امداد کوي نه تاسو امداد کوي، جنگ نه کوي. نوره د دې خلکو سره هم جنګېږئ ما. که د الله پاک جل جلاله اراده وی الله به دا خلک په تاسې مقرر کړي وی، د تاسو سره به جنګېدلي وی. خو که دا خلک له تاسو نه کناره شول او تاسو سره ونه جنګېدل او تاسو ته سلام او صلح پیش کړه، بیا الله پاک د تاسو لپاره په دوی باندې لار نه ده مقرره کړې، بیا په دې خلکو باندې تاسو تعرض نشئ کولی. الله فرمایي که دا خلک له تاسو نه کناره هم نشول او دې خلکو صلح هم پیش نه کړه او دې خپل لاسونه د تاسو د ضرر نه هم ټول نه کړل، وینیسئ مړه کوي چې هر چیرته پیدا کوي د تاسو لپاره په دوی باندې فورا دلیل ده. هغه دلیل همدغه چې دا کافران دي او د مسلمان په ضرر باندې د خلکو اقدام کړي. د تاسو لپاره په دوی باندې فورا حجت قائم ده، فورا دلیل او حجت واضحه په قتل او په جواز د قتل د دوی باندې تاسو سره وجود لري. الله پاک فرمایي فما لکم سدی تاسو لرا فی المنافقین فمنافقانو کې فئتین دوا ډلې دي. والله الله پاک ارکسهم ردهم الی الشرک الله دوی ګرځولي دي د کفر طرف ته بما په هغه سبب باندې کسبو چې دوی کسب کړی ول نفاق د دوی نه. اتریدون آیا تاسو اراده لرئ ان تهدو چې تاسو دوی ته هدایت وکوئ من هغه چاته اضل الله چې الله ګمراه کړي وي، ومن هغه څوک یضلل الله چې الله چا لره ګمراه کړي فلن تجد له سبیلا ته به هېڅکله پیدا نه کېده لپاره لاره. ودو دوی دوسته ګڼي لو تکفرون چې کاش کې تاسو کافران شئ، یا لو مصدریه دا فعل په معنا د مصدر سره. ودو کفرکم دوی دوسته ګڼي تاسو کفر، کما کا په معنا د لام لما د هغه وجه نه کفرو چې دوی کافران دي. فتکونون سواء نشئ به تاسو او دوی په کفر کې یو شی. فلا تتخذوا منهم اولیاء تاسو منیسئ له دوی نه دوستان حتی تر هغې پورې یهاجرو چې دوی هجرت نه وي کړی فی سبیل الله د الله په لار کې. فإن تولوا که دوی اعراض وکړه د هجرت نه فخذوهم ونیسئ واقتلوهم مړه کئ حیث وجدتموهم چې چېرته تاسو پیدا کولو په حل او په حرم کې. ولا تتخذوا منیسئ منهم له دوی نه ولیا کوم دوست ولا نصیرا نه کوم مددګار الا الذین مگر هغه خلق یصلون چې دوی فنا وړي وصل کېږي یا ځان پیوسته کوي یلجؤون دوی فنا وړي الی قوم هغه قوم ته بینکم و بینهم میثاق چې ما بین د تاسو د هغوی کې وعده وه او جاءوکم یا راغلی وي تاسو ته حسرت صدورهم بند وي د دوی سینې ضاقت عن قتالهم ای یقاتلوکم چې دوی جنګېدلي وي د تاسو سره او یقاتلو قومهم او دوی جنګېدلي وي د خپل قوم سره. ولو شاء الله که د الله پاک اراده وی
لسلطهم علیکم الله به مسلط کړي وي په تاسو باندې فلقاتلوکم نو خامخا به تاسو را جنګېدلي وي فإن اعتزلوکم که دوی له تاسو نه کناره شول ترکوکم فلم یقاتلوکم تاسو سره جنګ ونه کو والقوا الیکم السلام او تاسو ته پیش کړه واچوله صلح فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نو نه ګرځولې الله تعالی د تاسو لپاره علیهم په دوی باندې سبیلا کوم لار قتال ته ستجدون نظر د تاسو به پیدا کوي آخرینا بل ډله یریدون دوی به اراده لري د دې خبرې ای امنوکم چې امن درکې تاسو ته و یامنو قومهم او امن ورکې خپل قوم ته هم په اظهار د کفر سره کلما هر وخت ردو الی الفتنه چې دوی ګرځول شي فتنې او شرک ته ورکسو فیها دوی غرضی په دا شرک او کفر کې نه نوځي فإن لم يعتزلوكم كدوی د تاسو نه کناره نشول یعنی لم يتركوا قتالكم ولم يلقوا إليكم السلام او وای نه چولا تاسو ته صلح پیش نکړه ولم يكفوا او دوی بند نکړل ایدی خپل لاسونه د جنگ نه فخذوهم وینسی وقتلوهم مړی کوي حيث ثقفتموهم چې هر چیرې تاسو پیدا کولو اولئکم امدا کسان جعلنا منګر زولی لکم د تاسو لپاره علیهم په دوی باندې سلطانا مبینا حجت سلطان دلیل مبینا احکارا